معزز علماء کرام حضرت مولانا شیربادر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا ذاکر اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا وحید اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر علماء کرام، گلالو ماشومانو، دغی مدرسی طالبانو، بناتو د مدرسی طالباتو، دا کم پروگرام چه منعقد دے بعضی ماشومانو د حفظ ختم نکڑی دی، بعضی ماشومانو د ناظری ختم نکڑی دی، د بعضی طالباتو د مشکات شریف ختم شا، او د بعضی طالباتو د حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث دا مجموعی بخاری شریف ختم دا دا اللہ فضل و کرم دے چی دلتا دا قرآن خدمت روان دے، دا اللہ فضل و کرم دے چی دلتا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث خدمت روان دے، کمزی کے دا قرآن بیان کی گی، دا حدیث بیان کی گی، دا غید متعلق علوم بیان کی گی، پدغ محلہ پدغ کلی گرد نوا دا اللہ خصوصی رحمتنا راوری، او دغ محلہ و دغ کلی گرد نوا اللہ پاک دا مصیبتنا پتنا محفوظ ساتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ رسالت ورکا، دا قرآن نزول شروش، دا قرآن سرسرا، دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکی بخوگی خبری دی، احادیث دی، داغی بیان بنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام صحابیات بعد باقیدہ یادول، دا پیغمبر علیہ السلام ازواج مطہرات امہات المومنین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اگئی باقیدہ پیغمبر علیہ السلام دا قرآن یاد کرنے، اگئی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا حدیث یاد کری، اگئی دا پیغمبر علیہ السلام نا احکام یاد کری، او دا سلسلہ دا سرا رواننا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دورنا دا بنینو لالکانو دا سڑو چکی با مدرسہ دا دا وقت شروش، دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دورنا باقیدہ دا بنات مدرسہ شروش میرا، دا پیغمبر علیہ السلام پا وقت کی مسجد نبوی دا بنینو دا لکانو مدرسہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا روزی شاد چکم سفرہ کم ڈبا گئی دا دی بانی بصحابہ کرام کے نستل، آو دا پیغمبر علیہ السلام خگی خبری میں اوری دی، دا بی یادولی، آو دائی باقی دا امت تا بیان کری دی، دا گرنگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا یو صحابیہ رانا، دا اللہ رسولہ ستاس سرا سڑو تا دا ملاقات موقع زیادت ملوی گی، دا بیان اوریدو موقع زیادت ملوی گی، دا اللہ رسولہ کس وقت من لراکی نخبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل تکرا تاثرہ جمع شئی زبدرشم بیان بتاسو توکم، یو صحابیو دا اللہ رسولہ دا غٹیم دے چید زنانو دا پردی حکم راغلے رے، دا اللہ رسولہ زمندار یو سر برقہ نئی، پڑونے نئی، سادر نئی، نسنگ بدا بیان زی ترازو، پیغمبر علیہ السلام وی پرد فرض دا، یو زنان سر اخپل برقہ پڑونے آگا دی رواخلی، دا نئی دا گاونڈی نری برقہ پڑونے رواخلی، دا نئی دا بیان زی تلی راشی دا بلی زنان سر دی زان پڑونے کی پڑکی، یو بلا صحابی وی دا اللہ رسولہ بعض زنانو تا مخصوص بیماری نو آیا دا بیان زی ترات لیشی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه دا سی زنانو جماعت تنشرات لے
د بیان سے ترتلش فرمائی آغا صحابیات را جمع شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرامو تا بیانو کا بیاراغی زنان را جمع شوی دی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرو زنانو تا بیان کرے دی آغی تا دخل خاندانو دا حقونو بیان کرے دی آغی تا صدقی ترغیب ور کرے دی دا دغی حادث بیان زمان دا حادث کتابونو کی راضی داغی نے فرمائی دا بناتو دا جنکو دا زنانو مدرسی داوم دا دغا وقت شروع دی دا دوال قسم مدرسی دا اللہ فضل کرم دے دا روانی دی او انشاءاللہ دا بطر قیمت پوری جاری دی کہ دا اللہ دا کتاب باقیدہ بیان کی گی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث بیان کی گی او دا رنگی داغی متعلق علوم دا باقیدہ بیانی گی دا دغی علماء نسبت چکم دا مدرسو محتمین دی مدرسین دی مفسرین دی داغی نسبت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر دے دا عام کسان دی دا اولیاء دی داغی نسبت دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر دے پیغمبر علیہ السلام دا قرآن اولنے عالم دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن اولنے حافظ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن مقدس اولنے قاری والمستن کے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن اولنے مدرس او بیانون کے دے دا دغی علماء نسبت دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر دے دا دغی مدرسو نسبت دا دغی جماعتون نسبت دا پیغمبر علیہ السلام دا مسجد نبوی سر دے زمان دا دغی مدرسو چی کم طالبان دی او کم طالباتی دی داغی نسبت دا صحابہ کرام سر دے داغی نسبت دا ازواج مطہرات امہات المومنین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سر دے دا پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام دا پیغمبر علیہ السلام شاگردان دی دا پیغمبر علیہ السلام ازواج مطہرات و صحابیات دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاگردان دی او دی علوم دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیاد کری دی او دا باقی دا امت تا بیان کری دی تر اوسا پوری نزدی زمانے پوری دا بنین مدرسی زیادتی وی خود بنات مدرسی بکمی وی اوس دا اللہ فضل و کرم دے دا بنین مدرسی ام دیری دی دا بنات مدرسی ام دیری دی پورا مضمون او پورا چکم مضامین دی باقیدہ دا بنین مدرسو کی امی لکھی گی دا بنات مدرسو کی امی لکھی گی یو زبردست خدمت روان دے او انشاءاللہ دا بطر قیامت پوری جاری دغا علماء کرام چی تصوی نہیں دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وارثان دی مولانا شیر بہادر سے منصر شرگل کے سبقون ویلی دی مولانا وحید اللہ سے منصر شرگل کے سبقون ویلی دی بعض نور علماء کرام داغی نمون دی وقت معلوم ندی ماتا اگی باقی دا منتصبقون ویلی دی انشاءاللہ دا زمان چی سمر شاگردان دی متعلقین دی دو دین بام شرپار خیر خوریگی شربت نچرت نخوریگی دا زبردست خدمت دار دغی علماء دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وارثانو دے او دا مدرسو خدمت روان دے دا قوم دا بچو خدمت روان دے تربیت دا بچی چی تاسوی نئی دی پٹکی پسر کری دی دا دا مدرسی برکت دے دا دا مدرسی دا تربیت برکت دے دا عام پٹکے ندے دا پٹکے دا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پٹکے دے دا کمالو پٹا او کم صادر چی دگی جنکو تپسر ولیشی دا دا حضرت عائشی رضی اللہ تنہالو پٹا او داغی صادر برخلا دا دا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تنہا داغی صادر دے داغی لو پٹو پڑونے و برخلا دا دا عزت زندگی اگی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیادہ کرنا
او دا هم دغه رنګ را روانه ده. دا تربیت په دغه مدرسو کې کیږي. دغه علماو د قوم د بچو د پاره مدرسې هغه جوړې کړې دي. دغه مدرسې تاسو تماوي د دې نسبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسجد نبوي سره دا دغه علماو جوړې کړې دي. د وفاق المدارس ته نگرانۍ دلان دي. د 23,000 نه زیاتې مدرسې د قوم دا 28 لاک نه زیات بچی په کې سبقونه وي. هلکان هم جنکۍ هم عالمان په کې جوړیږي، عالمان جوړیږي، حافظان په کې جوړیږي، حافظان جوړیږي، ناظر خوان په کې جوړیږي او دغه رنګې ناظر خوان جنکۍ په کې جوړیږي. دا سلسله ډېر ښکلې طریقې سره روانه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه منورې ته راغی دار سنمخ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د مسجد نبوی دازے ہدیہ کا پدی باندې جماعت جوړ کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امام دے دا جماعت دے دا جماعت دے پیغمبر علیہ السلام دا امام دے دا مدرسہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غی محتمم دے دا خانقاہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غی منتظم دے او دا رنگی فرمائی دا تبلیغی مرکز دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غی مشر دے صحابہ کرام دا غی شاگردان دی دا جہادی مرکز دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غی مقامنا 27 جہادون بنفس نفیس کری دی او 56 جماعتون صحابہ کرام د صحابہ کرام مختلف زینو تلی گلی دی او باقیدہ د دین چکمی شابی دی د دغ مقام سره باقیدہ نسبت دے دغ شاگردان او دغ شاگردانی اغی تربیت پا دغی مدرسہ کی حاصل کرے. در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام لوی خلق دے واللہ لوی مقام ورکنے نے فرمائی د پیغمبر علیہ السلام تمام خبری دای یاد کړی دي او دای یاد ساتلی دی او دای امت ته بیان کړی دي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شاگردان صحابه کرام حافظ ابن کثیر رحم الله فرمایي 1,14,000 او حافظ ابن حجر رحم الله فرمایي 1,40,000 خود ټول نمونه زمون په کتابونو کې نه راغلي. زمون کتابونو کې د 11,000 صحابه کرامو نمونه راغلي. د دې ټول روایت نقل لري روایت چې کوم نقل لري د 11,000 صحابه کرامو نقل دې کې ناری نمشتا په دې کې زنانه هم شتا. 11,000 صحابه کرامو نمونه راغلي او 2,500 صحابه کرامو روایت نقل لري. داغي باقاعده نمونه محفوظ دي داغي نسب محفوظ دي داغی تماما فرمائی زندگی دا محفوظ دا انشاءاللہ. دا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان پاخرہ کی راضی دا مقدس صحابہ کرام دی دی دا پیغمبر علیہ السلام خبر یاد کری دی او بیا دا دین چچا علوم یاد کری. تقریباً 4 لاکھ کسانو صحابہ کرام علوم یاد کری دی. داغی سند داغی مکمل حالات پیغمبر علیہ السلام داوی زمان دا حدیث کتابونو کی راضی پیغمبر علیہ السلام چکم کیفیت مانی حدیث بیان کرے آغا کیفیت باقیدہ دا راوی نقل کرے صحابی نقل کرے او خپل شاگردانو تا باقیدہ غی نقل کری دی. دا زمان دا شریعت خصوصیت دے چر پیغمبر علیہ السلام تمام کیفیات دا باقیدہ محفوظ دی. د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د صحابہ کرام و راویانو تمام حالات محفوظ دی. بیا داغی چکم شاگردان دی داغی تمام حالات محفوظ دی. دا باقیدہ زمنگ دغی مدرسو کی د قوم بچو تخود لکیگی او دا زبردست تربیتی کیگی. دا بچی چی تاسبی نئی چی دا کل مدرسہ کی داخل نو دا سنو ننغی پٹکی وحالی دی واللہ شیر بادر سے داغی تربیت کرے لے او کلی پٹکی پسر کری دی خیستہ گلو ندی کمی جنکی
چې هغې ته واقع نن چادر پوشي کېږي. د دې تربیت په دغې مدرسه کې شوی دی او دا تربیتونه دا باقاعده روان دي. په دغې مدرسو کې د بچو زبردست تربیت کېږي. بعض خلک وایي دا علماء سوء دی، بیکار علماء دی. اے دا اللہ بندہ، ما ستا بچی تا ایمان خود لینے، ما ستا بچی تا قرآن خود لینے، ما ستا بچی تا دا مور پلار حقون خود لینے، ما ستا بچی تا دا کشرانو مشرانو حقون خود لینے، ما ستا بچی تا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث خود لینے. او توی دا علماء سوء دی. دا کم خلق چی علماء پس خبری کئی، علماء کردار کشی کئی، تر لسم پشت پوری مداغی بچوں کی حافظ پیدا نشی، داغی بچوں کی معالم پیدا نشی، داغی بچوں کی بچر تقاری پیدا نشی. دغه علماء سره تعلق ساتي، څوک چې د علماء سره نسبت ساتي، څوک د علماء سره تعلق ساتي، داغی بچوں کی معلمان پیدا کیږي، داغی بچوں کے حافظان به پیدا کیږي، داغی بچوں کے قاریان به پیدا کیږي. دغه علماء کرامو د قوم د مشرانو کشرانو لپاره د دعوت او تبلیغ سلسله جاری کړی دا. आवाज کی خلق ته د قبر د پاره تیارې وکي، میدان محشر د پاره تیارې وکي، د الله د ملاقات د پاره تیارې وکي، او کور کور ته باقاعده ملګری ورځي. مشری علماء کی دا نیکان صالحان ځان سره ملګری کړي دي. دغه رنګي دغه علماء کرامو باقاعده خانقاګانو کی خدمت کوي. هغه خانقاګانې هغې کې نیکان صالحان ناست دي، د قوم مشرانو کشرانو تربیت ورکوي. هغه تربیت چې حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ورکړو، هغه تربیت ورکوي. انسان ظاهرا او باطنا پاک شاله به د جنت تتلو قابل شي. فرمایي ظاهرا او باطنا پاک نه د جنت تتلو قابل نشي جوړه. په هغه طریقې سره دا سلسله روانه ده. دلته د بنینو ختمونه هم شوي دي، د بناتو ختمونه هم شوي دي. د الله فضل و کرم دی. مولانا صاحب علومو کې دی الله برکات واچي. دا زه چې کوم کتاب بیانوم دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث مجموعه ده. امام بخاری رحم الله د شپږو لاکو احادیثونه د دغه احادیث انتخاب کړی دی او دا خپل کتاب کې را جمع کړی دی. امام بخاری رحم الله تربیت په حلال مال باندې شوی دی. حراما یو نونی شرط خوړل نه را. څوک چې حلال مال خوري داغه بچو کې معلمان پیدا کیږي، داغه بچو کې به حافظان پیدا کیږي، داغی نما اللہ د دین خدمت اخلی. امام بخاری رحم اللہ ابتدا کی نظر نو مور بوت دعا کولا. فرمائی یوزل خوب ولیدا حضرت ابراہیم علیہ السلام خوب کی ولیدا. اللہ ستا بچی تا نظر ورکڑی دے چی داراوی خشوا. ان امام بخاری نظر بالکل برابر دے. اللہ تا محفوظا مضبوط حافظ ورکڑی وا چکم شیبے ووریدا دا باقاعده و تیادو دا بداغی نیر کی دنا. اللہ دا دین دا خدمت دا پار دغا کسان منتخب کری دی. دغا خدمت چکم دا قرآن خدمت دے، دغا خدمت چکم دا حدیث خدمت دے. دا اللہ دا بادشاہنو نند آغستے. فرمائی دا مدرسی بادشاہن نہ چلی، دا اللہ دا نوابانو نند آغستے. دا خدمت اللہ دا خانانو او جاگردارو نند آغستے. دار دغی فقراء و علماء ناغستے نے، دار دغی فقراء و حافظان ناغستے نے، دار دغی فقراء و قاریان ناغستے نے. دا نیکان صالحان چی تصوی نئی دا ازان سر ملگری کری دی. دا خدمت اللہ دا غی ناغستے. امام بخاری رحم اللہ دا پیغمبر علیہ السلام حدیثیات کری دی او پخپل وقت کی واقعی را خپل شاگردانو تبیان کری دی. او دا سلسلہ دا سرا روانہ دا او انشاءاللہ دا بتر قیامت پوری جاری. قرآن دا عزت والا کتاب دے، احادیث دا عزت والا خبری دی، بخاری شریف دا عزت والا کتاب دے. کمنگا نسبت دے حق علماء سرو
د قرآن سره او د احادیث سره الله به موږ ته عزتونه راکړي. که زمونږ د دې سره نسبت نو دا به همیشه د عزت والی موږ باسې پاتې شو. قرآن او دغه رنګې دغه احادیث دا به انشاءالله تر قیامته پورې دغه رنګې عزت والی دا سلسله دا داسې روانه ده او انشاءالله دا به تر قیامته پورې جاری. دغه ختم دا د بنات او د جنکو ختم ده. تاسو تماوی د پیغمبر علیہ السلام خوږې خبرې نارینه هم یادې کړي دي زنانه هم یادې کړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ازواج مطهرات مشر بی بی حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی د پیغمبر علیہ السلام سره واده وشو او بیا چې کله پیغمبر علیہ السلام ته نبوت ملو شو فرمایي مکه مکرمه کې دې ناشته تیار کړی ده. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روباسی جبرائیل علیہ السلام راغے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائی دا اللہ رسولہ اللہ پاک حضرت خدیجة الکبرا رضی اللہ تنہا تا سلام ہوئی دا اللہ را طرف نو تا سلام را او اللہ ہوئی جنت کے دا بہترین محل زیر ورک دا بہترین محل زیر ورک داول بی بی دا چې سلام ته د الله تر طرف نه راغله داول بی بی دا چې د جنت د بهترین محل زیر ته راغله داغي نه زمونږ د حدیث کتابونو کې یو حدیث نقل د پیغمبر علیہ السلام دویمه بی بی حضرت سودا رضی الله عنها داغي نه 15 حدیث نقل د دې مخ کې بی بی د پیغمبر علیہ السلام سره 15 کال شوی د دې دویمه بی بی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره 14 کال شي. دریمه بی بی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا شیاری او مسلمان تداغی نم یاد دے دا زنانو کې د قرآن اولنی حافظه فرمائی قرآن یاد کرنے نے د دې رخصتی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته وشوا ندی عمر حکمو د ځان سره جنکی لوبې کې د لوب سامان ځان سره راوړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي حضرت عائشہ زما دا خیالو چې تبا حدیث یاد کې تبر دین خدمتو کې اواسان نور خیال نشتا ډېر خرد الله رسول د دې وجنا د قران حافظانا او 2200 احادیث یاد کړي د رسول الله سلام خوږی خبري دای امت ته بیان کړی دی دای بیان کړیو کې دي چې نورم ته نړیرو ته یاد فرمایي دی وجن رسول الله سلام فرمایي ما چې کوم علوم دنیا ته راوړي دي نیم نور امت ته ملاو دي او نیم حضرت عائشہ رضی الله عنها ته ملاو دي. لوی شان الله ورکړي نه او دغه رنګ من کتابونو کې راځي دا د پیغمبر السلام صحابه کرامو کې په نامور مجتهدینو کې را د پیغمبر السلام صحابه کرام 130 کسان مجتهدین دي. هغه کسان چې هغه نه حدیث نه مسلې رو باسه او قوم ته بیانوي پاغي کې شپږ کسان نامور مجتهدین دي دا په نامور مجتهدینو کې را لوی شان الله ورکړي زنانه را لوی شان الله ورکړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سلورم بی بی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا 378 حدیث داغینا باقیدہ نقل دائی پیغمبر علیہ السلام خبری یادی کری دی او دائی امت تا بیان کری دی دا پا متوسط مجتہدینو کیوا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد نکاح پابندی نہیں پر تمام پیغمبرانو باندی سمر نکاحو نکینو کولی شی د پیغمبر علیہ السلام سلورہ پنځمه بی بی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا د پیغمبر علیہ السلام بی بی را د مومنانو مور دا د عمر فاروق صاحب لور دا 15 حدیث داغینا نقل ډېرې مسلې دای باقاعده بیان کړي. د پیغمبر علیہ السلام شپږمه بی بی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا فرمائی دا د پیغمبر علیہ السلام په نکاح کې رااله دا د مکی مکرمی
د یو لوی سردار ابو سفیان لور دا د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په نکاح کې رااله ابو سفیان سے فرمائی د صلح مکی حدیبی په موقع باندې راغی مدینه منوره د صلح د تجدید د پاره وې دا لور مې ډېر وخت نه لیدلې داغي کرم ورشم د لور کر راغی د پیغمبر علیہ السلام کورتا لور بستر پرتر دایت نه راټول کړه وې زما بچي دا بستر زما قابل نوا که زره دې قابل نیم وې زما بابا دا د حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بستر را آغا پکینی و آرام پکی و تا ایمان نده راوڑے تر دے قابل نے آغا وی زما بچی خلار دا چا کر راشی مور دا چا کر راشی دیر قدر و عزتیو کی او بستر ترا خورکی بالغ تکی او تکیری او تا زمان خور بستر ٹولکلا اخلاق دے بدل شوی دی عادات دے بدل شوی دی آغا توی زما بابا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منگتا بہترین اخلاق خودلی او دائی ویلی دی سوک چی دا مور یا دا پلار مختد عقیدت پا خیال بانی اگوری یو روایت کے راضی دا قبول شوی حج ثواب اللہ ورکی او یو روایت کے راضی دا قبول شوی حج عمری دوارو ثواب اللہ ورکی دا اخلاق منگتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خودلی لی خود تا ایمان ندے راوڑے دا دی بستری دا کیناستو قابل تنے دا غین شپیتا احادیث نقل دا پیغمبر علیہ السلام خوگی خبری دا غننگی نور ازواج متحرات دا پیغمبر علیہ السلام لور مبارکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تنہا دا غینا تلس احادیث نقل لی آغا مسئلی چی دا کور سر تعلق ساتی آغا مسئلی چی دا خزی و خاون سر تعلق ساتی آغا مسئلی چی دا نارین و زنان و سر تعلق ساتی آغا باقی دا نقل کری دی پیغمبر علیہ السلام چی کل بیمار شا دارالا پیغمبر علیہ السلام پروت دے اشارے و توکل سری پی ارخطا کا غوک کی و تسوی او سری و چت کا وی جڑل بیاو تا اشارہ اکڑا بیا پی سر ارخطا کا غوک کی و تسوی سری و چت کا خوشحالش حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تنہاو تا فرمائی زما بچی دا اللہ رسول دا تسوی تو خو زما لورے داتی عمر کے مشروا حضرت فاطمہ الزہرا سلور پینزکالا خو حضرت تاجنا خدا اللہ دا رسول حرم دے داغ بی بیلا داغلش چکل پیغمبر علیہ السلام وفات شا نوی فرمائل دا زما دا بابا رازو آغا وقت کی مانا شخکارا کولے اول ظلماتوی زما بچی زچی پا کم بیماریم دا دین زن بچ کے گا زبا وفات کی گم نماوی بابا میں وفات کی گی نزا خپا شما دویم ظلماتوی زما بچی مخپا کی گا زبم دا دنیا نظم تبم دا دنیا نزی دا تمام انسانان با دا دنیا نزی خو زما پہل عیال کی زما دا کور چکم کسان دی دا طول نمخ کی بما پس ترازی نزا خوشحال شم ماوی کر بابا فراق راغی دا بابا جداوال راغی دیر وقت بنی زا خوشحال شم فرمائی دا شپگ میاشتی پس بیمار شوا او شپگ میاشتی پس وفات شوا داغینا تلس حدیث نقل لی یوزل دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرارالا بچی سنگر آلی وی دا حضرت علی سیب سے بھی خبری رالی خپش رانا خود بیرتا میں پخلاق دا دا کور خبری دا خزی او دا خاون جندی فرمائی دا دا غبی بیوا خدا اللہ دا رسول لروان مکمل خیال بیستاتا وی بچی خریچ پخلارک که دی وقت کی استا خاون ستا نخپوی او تو پاد شوی نما بستا جنازہ نکولا دا خاون دا حق خیال ننے ساتلے فرمائی خاون با دا خز دا حق خیال ساتی خز با دا خاون دا حق نو خیال ساتی کچری خز دا خاون دا حق خیال نساتی دا جنت دروازه بو تا بندے خاون دا خز دا حق خیال نساتی
د جنت دروازه به ته بندوي دا مسلې به چرته یادو دا به مسلې انشاءالله دغه مدرسو کې به یادو دغه رنګې یو ځل فاطمه الزهرا رضی الله عنها ته پیغمبر السلام وی بچی میاش راختله داغلش دویم ځل ته وی بچی میاش راختله را داغلش وا دریم ځل ته وی هغه ته وی زما بابا دا ولی دویمې دریم شپې میاشت ته عام خلق ګوري زما ځل نه غواړي چې د عام خلکو سره زما نظر یو ځای ته برابر شي دی کې ګناه نشه سړی اسمان ته ګوري سړیم ګوري او زنانم ګوري خداغه طبیعت باندې حیا غالب وا زما ځل نه غواړي چې د عام خلکو سره زما نظر یو ځای ته برابر شي دی وجنه فرمایل به چې ذکر ژوندې مارس زما اختیار کړي خو چې ذکر وفات شمه چې زما د کفن کپړم سکون وي د کفن کپړم سکون ویني دی وجنه فرمایي چې کله قیامت قائم شي د ټول نه مخکبا حضرت فاطمه الزهرا رضی الله عنها جنت ته روانه شي الله باهل محشر ته وي تاسو بل طرف ته مخ کوي حضرت فاطمه الزهرا جنت ته روانه ده فرمایي دا د عزت زندگی بچا ته حاصلېږي د چا د قرآن سره نسبتي د چا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حارث سره نسبتي زمنګ د پښتنو کې دا یو شی عام دی دا مې د ماما زوی دی دا مې د ترور زوی دی دا مې او خیره داغه نه پرده نه کوي داغه نه پرده فرض دا زنانو باندې داسې پرده فرض دا لکه مون روجا وغیرہ وربانی فرض دی دا د عزت او د احترام زندگی دا بشرط یادو دا بدغه مدرسو کی یادو الله دې د علماء پر جون کې لوی برکت واچي او دا د عزت زندگی الله دې موږ د ټولو کورونو تراولي په دغه طریقې سره په دغه مدرسو کې علما جوړيږي په دغه مدرسو کې حافظان جوړيږي په دغه مدرسو کې قاریان جوړيږي په دغه مدرسو کې مفتیان جوړيږي په دغه مدرسو کې محدثین او مفسرین دا باقاعده جوړيږي دا زبردست خدمت روان دي کوشش کوي چې خپل بچیان هم دغه مدرسه کې داخلي کړي او خپل بچي هم په دغه مدرسه کې داخل کړي دا د عزت زندگی چې تاسو ولرا دا د عزت زندگی دا په دغه مدرسو کې حاصلېږي په دغه فرمایي د بنینو د بنات مدرسو کې حاصلېږي وخت مختصر دی دغه امام بخاری رحم الله چې دا کتاب لیکل امام بخاری رحم الله د کتاب الایمان نه کتاب شروع کړي او دغه رنګي باطل فرقی چې کې میرا غلی دی هغه باندې باقاعده رد کړي اخره حدیث دا په بیان د وزن د اعمالو کې ذکر کړي امام بخاری رحم الله ولنه حدیث د عمر فاروق سے نو ذکر کړ عمر فاروق سے با دا د مکی مکرمه مهاجر صحابی نے اخرنه حدیث د ابو هريره رضی الله عنه راوړل د وزن اعمال سره تعلق ساتي دا عمر فاروق سے په حدیث کې د نیت بیان دی نیت چې کله برابرۍ هغه اعمال به د قیامت پر ورځ په تله کې تللی کېږي فرمایي نیت فاسدو دغه اعمال طول بن کېږي دی وجنه فرمایي باب قول الله تعالی ونزع الموازین القسط لیوم القیامه الله فرمایي موږ به کې د تلې د انصاف د قیامت په ورځ باندې وندع موږ به کې الموازین دا موازین زمون علماء کرام فرمایي جمع راغلي یاد عظمت د وجنا ډیر لوی تللا حضرت داود علیہ السلام چې کله ولیدا بهوش را پریوت فرمایي هوش کی چې کله راغی وی فرمایل الله دا طلب سوګ ډکې الله تو فرمایل زچ د چا ناراضه شم د قجور په یو دانه دا تل ډکو فرمایي د عظمت د وجنا جمع راغلي یا زمون علماء کرام فرمایي تلای والا خود ډیرو تلو کار وکي لکه څنګه چې دنیا کې مختلفي تلی د ډیرو تلو کار وکي
د دې وجه نه جمع راغلی یا فرمایي دا جمع حقیقتا نه فرمایي د هر یو عمل لپاره به ځان لتلی یا د هر یو عامل لپاره به ځان لتلی تلی د انصاف فرمایي آل یوم القیامه د ورځې د قیامت دپاره الله وی موږ به تلي کېدو دا ټول به څوک کوي ټول به یو روایت کې راغلي الله به کوي یو روایت کې راغلي آدم علیه السلام به کوي یو روایت کې راغلي جبرائیل علیه السلام به کوي یو روایت کې راغلي دی حضرت عزرائیل علیه السلام به کوي زمونږ علماء کرام فرمایي الله به حاضري الله فیصله کوونکی دی خالق او مالک دی آدم علیه السلام به حاضري داغه د بچو معامله جبرائیل علیہ السلام به حاضری قانون هغه دنیا ته راوړی نه دا عمل له قانون مطابق دی او کنه دی عزرائیل علیہ السلام به حاضری دا روحونه هغه قبض کړي دي دا مجرمان هغه حاضر کړي دي طول به کېږي فرمایي طول به کوم ځای کې کېږي د پل صراط مخې ته به کېږي تله به لګېدلي د پل صراط مخې ته به کېږي کم کسان چې معتزله وغیره دي هغوی وی د اعمالو طول دا به نه کېږي اعمال اعراض دي اعراض خو نه تللی کېږي دا زه خبرې کوم دا اعراض دې لاړ شي ختم شي سړی لمونځ کې ښکته پورته شي روژه کې سړی خوراک او څښاک نظام دا خو اعراض دي ټوس شی تللی کېږي جسم والا شی تللی کېږي دا خو اعراض دي زمونږ اهل سنت والجماعت وی د وزن بیان قرآن کې راغلی دی اتمه پاره کې ولسمه پاره کې اتلسمه پاره کې اخرنۍ پاره کې تفصیل راغلی باقاعده دغه رنګې وزن اعمالو د هغې بیان رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی اعمال به تللی کېږي کیفیت به څنګه کیفیت یې موږ ته نه دی معلوم یا فرمایي عامل به تللی کېږي یا عمل نامی به تللی کېږي او داغي تایید باقاعده د حدیث مبارک نه معلومی او په دې وخت کې هغه عقلی بعد ختم شي دې وخت کې یخنی تللی کېږي ګرمي تللی کېږي په هوا کې نمی تللی کېږي د انسان تبه تللی کېږي بلډ پریشر چې دا اعراض تللی کېږي شوګر داغي باقاعده مقدار معلومیږي هغه بعد ختم شوی دی آل یوم القیامه وان اعمال بنی آدم و قولم یوزن اعمال بنی آدم داغی قول دا به وزن کولی شي اعمال به هم وزن کولی شي قول به هم وزن کولی شي فرمایي امام غزالی رحم الله یو قول نقل کړی دی چې د ټولو خلقو طول به نه کېږي د پیغمبرانو طول به نه وي ذکر داغی حسنات نیکیا نشتا و سیئات نشتا تلک خو یو طرف تم سغواړي او بل تم سغواړي د کافرانو طول بن کېږي ذکر کافرانو سیئات شتا و حسنات نشتا خو جمهور علماء کرام فرمایي طول به د ټولو کېږي وقولهم یوزنو یا توزن وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومیه فرمایي امام بخاری رحم الله د لغات د حل عاشق دی چې کله یو لفظ راشي حدیث مبارک یا آیات مبارک امام بخاری رحم الله داغي حل ذکر کوي دلتا قس لفظ راغلی دی نو دی د مجاهد صاحب قول ذکر کوي وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومیه قسطاس او د قسمه دی ورا قسطاس عدل ته ویل کېږي رومي زبان قرآن خو عربي زبان دی رومي زبان پکې څنګه راغی زموږ علماء کرام دلته مختلف جوابونه کوي خو یو جواب د هغې نه دا دی دا لفظ رومي زبان کې راغلی عربي زبان کې راغلی پروا نه کوي ویقال القسط مصدر المقسط ویل کېږي قسط مصدر د مقسط دی وهو العادل په دې باندې زموږ دا علماء کرام پوهېږي قسطه دا خو مصدر د مجرد دی مقسط اسم فاعل د مزید دی څنګه به د هغې مصدر شي
د مقصد مصدر اقساط راځي. زمون علماء کرام فرمایي القسط مصدر المقسط بعد حذف الزوائد. زوائد حرف نردین لري شوی دی یا عبارت کے تقدیر دے القسط مصدر المقسط. قسط مصدر د مقسط دے د مقسط مصدر اقساط را دی. اقساط مزید دی اصل پاگی کے مجرد دی قسط ندا مصدر د مقسط دے. وهو العادل واما القاسط ارش قاسط دے فهو الجائر دا پمانا دا ظالم باندې راضی. وبه قال حدثنا احمد بن اشکاب احمد ابن اشکاب علی ابن اشکاب محمد ابن اشکاب دا درینو منراغلی دی او ظاہرا معلومی کی دا اشکاب زامن دی. فرمائی دا اشکاب زامن ندی دا جدا جدا کسان دی. احمد ابن اشکاب دا امام بخاری رحم اللہ استاذ دے. قال حدثنا محمد بن فضیل اگر حدیث بیان کرے ماتا محمد بن فضیل عن عمارت بن القعقاء دا عمارت بن القعقاء عن ابی زرعتا دا حضرت ابو زرعا رضی اللہ عنہ. ابو زرعا لوی محدث دے چا خوب کی ولینا پاسمان کے دا پرشتو امامتی کے تپوسی تینوکا دا دمر لوی منصب و عزت تا تر کمزے نہ ملوش. دو تو فرمائل ماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسلا کا حادث پا دے گتبانی لکلی ما داری و سر صلی اللہ علیہ وسلم ویل دا درود شریف دے او یو درود شریف بانی اللہ لس نیکی ورکی لس گناہونا ماپ کی لس درجات بلندی. فرمائی د دی وجنا اللہ مال دغه مرتبه راکړه. وعن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره رضي الله عنه د پیغمبر السلام مقدس صحابی رے د یمن راغی د دوس قبیله سره تعلق دی. مدینه منوره تراغی یو کم درش کال عمر نے. فرمائی مور سرلا پیغمبر السلام مدینہ کی نو د خیبر جہاد لتلو لاړ خیبر تا د پیغمبر علیہ السلام سره ملو شي ایمان نه راوړل. فرمایي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره درینیم کال تیر شوی دی. خو دې درینیم کال کې د جماعت کې اوسېده. د پیغمبر علیہ السلام د روضه شاته چې کومه ډبګیره صفا هغه باندې بناستو د نور ملګرو طالبانو سره د پیغمبر علیہ السلام خوږی خبرې به یادولې. د کپړو غم نه دی کړي د ټوپۍ او پټکی غم نه دی کړي د پیزار غم نه دی کړي د خوراک غم نه دی کړي. فرمایي تمام زندگی دا په دغه طریقې سره تیرا کړی را. پیغمبر علیہ السلام ته ویل الله رسول حافظه می کمزور. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلا صادر دې را خور کا صادر را خور کا. پیغمبر علیہ السلام په کې سوي لاس باندې اشاره وکړه ویلا سینه پوری ونیس. هغه مې وی سینه پوری ونیو زمان رس بیا اسم ندیر شوی. دغه ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په ونیم زره صحابه کرامو کې زیات احادیث ترنه نقل لی. ټولو نه زیاته زندگی د پیغمبر علیہ السلام سره ابوبکر صدیق سے تیرا کړی. ابوبکر صدیق سے با مرتبه اوچتا نا احادیث تینا کم نقل لی 142 احادیث تینا نقل. فرمائی کم زندگی د تیرا کړی دا او زیات احادیث تینا نقل لی. د کوشش کړی نه د طلب کړی نه دا احادیث یاد کړی دی او دای بیان کړی. فرمائی عن ابی هريره 5374 احادیث تینا نقل. درینیم کال د پیغمبر علیہ السلام سره تیر شوی. عبد الشمس د جاہلیت نم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن نم کے خود ددا نم دے عبد الرحمن د مور نم دے امیمہ. فرمائی مور بواہ دے راغی او زل پیغمبر علیہ السلام مجلس تا دا اللہ رسولہ مور میں ایمان نہ دے روڑی دعاو تو کچھ اللہ تا ایمان نصیب. پیغمبر علیہ السلام لا سچت کڑا اللہم مہدی ام ابی هريره رضی اللہ عنہ
دیوی چې څنګه پیغمبر اسلام دعا وکړه زه فورن لاړم فرمایي کور ته چې ورلم ور باندې دننه معلومیږي چې څوک په سر باندې وبراچه او کوزي لګي فرمایي مور می غسل کاو ور راته کلاو کوي کلمه راته وایا کلمه مو ته ویل لا اله الا الله محمد رسول الله فرمایي دغه ابو هريره رضی الله عنه فرمایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث نقل کړي قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن کلمتان دو کلمې دي محدثین فرمایي دو کلامونه ته مراد حبیبتان محبوبتان دواړه محبوب دي الى الرحمن رحمان تا خفیفتان آسان دي على اللسان په زبان باندې ثقيلتان في الميزان دا دواړه درنې دي پاغه تل د قیامت کې ثقيلتان في الميزان داغی باب سر ترجمه الباب سر مناسبت دے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم آغا دو کلمی سبحان اللہ پاکی دا اللہ در و بحمدی سرد سنا دا اللہ در سبحان اللہ العظیم پاکی دا اللہ در چلوی دے دا دو کلمی فرمائی دا اللہ پا تمام صفاتو بانے مشتملی دی دا اللہ دو قسم صفات دی یو جلالی او دویم کمالی یا یو سلبی او دویم ثبوتی اللہ دا تمام نقائصنا پاک نے دا سلبی صفات دی اللہ تمام کمالی صفات والا جامع دے دا جمالی صفات دی دا دوار صفات فرمائی پدغی دوارو کلموں کے را جمع دی دا دی وجنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سبحان اللہ فرمائی دا نعمت لڑکی الحمدللہ مکمل تلڑکی سبحان اللہ و بحمدہ تملو ما بین السماء والارض دا اسمان او زمکی پوری چی سمر فاصلہ دا پا دے کلمو سرڑکی گی دا دی وجہ نے فرمائی بعض خلقو تا ٹینشنی وقت پہ نتیری گی سبحان اللہ و بحمدہ دا دیوی ٹینشن میں ختم دا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود لی د یو کم سلو بیمارو د پاره علاج سبحان الله وبحمده او لا حول ولا قوة الا بالله دا غیر پاره علاج زمون بزرگان فرمایي یو سړی دی داغه د رزق تنګی را د سار سنت چې سړی وکي او فرض ته انتظار کوي دا کلمات د 100 بار وي سبحان الله وبحمده اعظم محدثین فرمائے کہ استغفر اللہ سوین زیادہ خر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ اللہ بداغند در رزق تنگی ختم کی کوشش کوي دا کتاب ختم شا دا خود منگ مدرسہ خیرہ نہیں وردی دی انشاءاللہ بیا با کال شروع کی او بیا شروع کی گی کوشش کوي چې منگ تعلق دغشان د حق علماء سرئی کوشش کوي چې زمونږ تعلق د غشان د حق مدرسو سره دا څومره بچو چې ختمونه کړي دي ان شاء الله په دې کې به زمونږ باقاعده صحیح په ثواب کې دا څومره بچیانو چې ختمونه کړي دي دې کې به ان شاء الله زمونږ د ټولو صحیح نه کوشش کوي چې زمونږ تعلق د غشان د مدرسو سره او د غرنګ د حق علماء سره الله دې وکي چې دغه مدرسه نور مخ کوړان دی لاړ شي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلق